It's a cold. دا د منځنیو پیړیو د هسپانیا په قرطبه ښار کې یوه یخه او باراني شپه ده. پیرداران پر ښار پیره کوي خو خبر نه دي چې اوس به د صلیبیانو د پوره لښکر یو ناببره حمله پیل سي. په یوه شپه کې هغوی ټول ښار تر خپلې ولکې لاندې راوویست. په دې سره یې د مسلمانانو واکمني پای ته ورسول. په ټوله سیمه کې د مسلمانانو ښارونه د صلیبیانو تر کنټرول لاندې راغلل. خو د دې هر څه په منځ کې یو ښار د خپل موقعیت او د الحمرا ماڼۍ په خاطر همداسې آزاد پاتې سو چې هغه غرناطه ده. دا ښار ساتل سوی و او پوره 200 کاله پر همدې حال پاتې سو. For another 200 years. To this day, the Alhambra. تر نن ورځې پورې الحمرا ماڼۍ د معمارۍ د یو ډیر ښکلي تاریخي مثال په توګه ولاړه ده. کله چې په ښکلو دهلیزونو او انګړ کې قدم وهې نو تا ته به یو ډیر ځانګړي څه په نظر درسي. د دې ماڼۍ اوبه. The water. Winding its په دې ماڼۍ کې د منځنیو پیړیو د پیپونو او لښتیو یو ډیر حیرانوونکی سیستم جوړ شوی دی چې ښکلو باغچو، ګرمو حمامونو او زړه راښکونکو فوارو ته اوبه رسوي. د دې سیستم د جوړولو انجینري ډیره په زړه پورې ده او په دې سره په ماڼۍ کې د تفخانو او داسې فوارو چې وخت ورباندې معلومیږي جوړول هم شوني سول. او دې په زړه پورې سیستم ماڼۍ هم یخه ساتل او د شاوخوا چاپیریال یې په سلګونه کلونه ژوندی وساته. موږ دا هر څه د یو ماډل په ډول جوړ کړي ترڅو یې تاسو ته وښیو چې دې هر څه ډول کار کاوه او په اخره کې به هغه سیستم در وښیو چې د جاذبې قوې پر خلاف یې کار کاوه او به یې لوړې خېژولې. When the ruler of Granada commissioned the palace, کله چې د غرناطې مشرانو د انجینرانو کمیسیون ته دا ماڼۍ وسپارل نو انجینران د یوې غټې ستونزې سره مخ وو او هغه دا چې دا غونډۍ تقریبا 200 متره د غرناطې د عمومي سیند څخه لوړه وه چې له دې سیند څخه به اوبه راپورته کول یو ستر خنډ وي. نو دوی سیند د اوبو د رابهېدو طرف ته 6 کیلومتره تر داسې ځایه تعقیب کړ چې تر ماڼۍ لوړ و. همدلته یې سیند ته بند ور واچوه او اوبه د شاهي کانال په نامه په یو نوي کانال کې ورسپرې کړې. د دقیق پلان په مټ یې په سختو ځمکو کې د ژوروالي د منظم ساتلو سره تر ماڼۍ پورې وکیندي. دا یو ډیر ستر کار و خو دا یې فقط پیل و. but this was only the beginning. The designers of the د palace ماڼۍ بنایانو لوی نظرونه لرل. زړه راښکونکي فوارې چې تیزې اوبه پاشي، داسې حمامونه چې تبخانې ولري او داسې ساعتونه چې د اوبو په مټ وخت معلوموي. دې کارونو د شاهي کانال د اوبو تر فشار ډیر لوړ فشار ته اړتیا لرله. نو د دې ستونزې د حل لپاره بنایانو د ماڼۍ څخه په ډیره لوړه سیمه کې یو حوض کیندل پیل کړل. تر دې لاندې به د شاهي کانال څخه په ځمکه کې په یو شخصي پیپ کې اوبه یو داسې څا ته راټولېدلې چې تر حوض 80 متره لاندې کیندل سوی و. د څا پر سر بنایانو د اوبو یو څرخ جوړ کړی و چې څولغې یې لرلې او د یو حیوان په مټ څرخېدی. په دې ډول به یې اوبه راکښلې او د ذخیرې حوض به یې ورباندې ډکوي چې 400 مکعب متره اوبه یې ځایولې. تر ماڼۍ دومره لوړې ذخیره سوي اوبه ټول سیستم ته فشار ورکولی سي او په عین وخت کې دا د ماڼۍ دپاره د وچکلۍ په وختونو کې د اوبو یو اضافي سرچینه هم وه. د دې ځای څخه اوبه د یو پیپ له لارې ماڼۍ ته ننوتلې او همدلته هر څه ډیر په زړه پورې کېدل. دا اوبه په دقیق ډول منظمه سوو لښتیو کې سره ویشل کېدلې چې په مناسبه اندازه اوبه به یې په ټوله ماڼۍ کې حوضونو ته لیږدولې چې تر ټولو په زړه پورې هغه یې د ماڼۍ په زړه کې و. په 14مه پیړۍ کې په دې جوړه سوې فواره کې 12 مریان وو چې د هر یوه څخه به تیزې اوبه راوتلې تر څو وښیي څه وخت دی. په منظم ډول به دا زمریان ساعت په ساعت پاله کېدل چې د ورځې تر نیمایي پورې به ټول زمریان فعاله سول. دا سیستم به بیا له سره سو او همدا قصه به بیا د سره پیل سوه. خو د منځنیو پیړیو د ټکنالوژي په دور کې دا څه ډول ممکنه وه؟ د دې دپاره چې د الحمرا ماڼۍ مرکزي فواره وخت وښیي نو بنایانو د یوه ډیر چالاکه خو ساده ډیزاین څخه کار واخیست. د فوارې په منځ کې غټې کاسې په ځانګړي ترتیب 12 سوري لرل چې هر یو یې د داخلي پیپونو په مټ د زمري خولې ته غځېدلی و. د منځني پیپ له لارې به دا کاسه په قرار او منظم ډول ډکېدل. د اوبو په راپورته کېدو سره به یو په یو زمری فعاله کېدی. activate the lions one by one. The holes were so precisely دا سوري په داسې منظم ډول محاسبه سوي وه او اوبه په داسې منظم ډول ورته را روانې وې چې د یوه سوري د ډکېدو څخه تر بل پورې به یې دقیقاً 1 ساعت وخت نیوی. تر 12 ساعته وروسته به دا کاسه د اوبو ډکه وه. په دې فواره کې دننه د تخلیې پیپ به دا سیستم په خپله بیا د سره کړ. کله چې به په کاسه کې اوبه راپورته سوې نو د تخلیې پیپ ته به هم اوبه راپورته سوې او کله چې به د تخلیې د پیپ سر ته ورسېدې نو کږې به سوې او بیا به یې د تخلیې پیپ ته په راتویدلو شروع وکړل. دلته به نو د راتویدونکو اوبو د ځای نیولو د پاره د هوا راتګ ناشونی و. په دې سره به د اوبو خالي کولو چاره پیل سول او دې پیپو به د ټولې کاسې اوبه د ځان خواته راکشولې او په 2 ثانیو کې به ټوله کاسه خالي سول او دا چاره به بیا د سره پیل سول. د دې زمریانو څخه راوتونکې اوبه به بیا په ځمکه کې د 4 پیتو لښتیو په مټ په ټوله ماڼۍ کې بهېدلې او بالاخره به د انجینري یوې بلې په زړه پورې برخې ته چې ګرم حمامونه وه
رسېدلې. همدې ځای ته به بیا پاچا او نور ډیپلوماټان راتلل ترڅو آرام او تړونونه پکښې وکړي. په دې کې به د لمبېدو یو یخ حوض، د تاوده فرش لرونکې یوه خونه او د تاوش ډکه بله خونه وه. اوبه به تر مځکې لاندې د تنظیم یوې خونې ته داخلېدلې. هلته به د مسو د یوه داسې ایښوونکي یا ګیزر څخه تېرېدلې چې د لرګیو په مټ به تودېدی. د همدې ځای څخه به اوبه په پایپونو کې مختلفو فوارو او په حمام کې مختلفو د لمبېدو نلکو ته تللې. په ګرمه خونه کې د فرش ګرمولو دپاره به د اوبو تاوش د مرمر تر ډبرو لاندې په پایپونو کې تېرېده. د هغه ځایه به تاوش د خونې په میلونو کې لوړ پورته کېدی او تر کوچنیو سوریو به راوتی او خونه به یې د تاوش څخه ډکول. پر بام بیا څو دانې د ستورو په څېر کړکۍ وې چې د تاوش د منظمولو دپاره به خلاصېدې او تړل کېدې. د الحمرا ماڼۍ د فوارو په سیستم، لښتیو او حوضونو کې روانو اوبو یوه بله ګټه هم لرله، یخوالی. غرناطه د هسپانیې په یوه ډېره ګرمه سیمه کې ده، خو دا ګرمه هوا چې به د حوضونو پر سر چلېدل نو اوبه ورسره په تاوش بدلېدلې چې په مټ به یې د ماڼۍ پر شاوخوا هوا یخېدل او په دې سره به یې دې ځای ته ارامي وربخښل. دا اوبه په ماڼۍ کې تر غربي څنډې پورې بهېدلې او هلته به عسکر اوسېدل. دا ځای بیا تر نورې ماڼۍ یو څه لوړ و، نو اوبه باید دلته 6 متره لوړې ختلې وای چې همدې ځای ته ورسېږي. موږ ولیدل چې د اوبو د څرخ په مټ څه ډول اوبه راپورته کېدلې، خو د دې ځای دپاره بیا یو بل ډېر په زړه پورې سیستم جوړ شوی و. دا یوه ځانګړې وسیله وه چې نه یې څرخ ته، نه یې کوم حیوان یا کوم بهرني قوت ته اړتیا لرل. دې سیستم داسې کار کاوه. اوبه به یوه داسې لوښي ته چې په منځ کې به یې سوری و ورتویېدلې چې تر دې سوري به بیا یوه بل لاندې لوښي ته لوېدلې. په دې پیپ کې به چې لاندې تلې نو اوبه په څرخېدو سوې چې په منځ کې به یو سوری جوړېده. په همدې ډول به دا اوبه ډېرې تیزې لاندې تلې چې په همدې ځای کې به اوبه او هوا سره ګډ شول. همدا د هوا ډکې اوبه به بیا په یوه نري پیپ کې په زور ننوتلې. په دې دواړو پیپونو کې د اوبو فشار یو ډول و، یعنې په عادي حالاتو کې به راتویېدونکو اوبو په همدومره اندازه په وتونکي پیپ کې اوبه لوړې پورې وهلې. خو دا چې په وتونکي او نري پیپ کې اوبه د هوا ډکې وې نو یو څه سپکې وې او په همدې خاطر ډېرې لوړې تلې. په منظم ډول د اوبو د راتګ او څرخېدو سره همدې وسیلې اوبه 6 متره لوړې پورته کولی سوې او د پاته ماڼۍ دپاره یې اوبه برابرولې. نن هم د اوبو همدا چالاکه سیستمونه کار کوي. دا هم د هغو انجینرانو په برکت چې سلګونه کلونه وړاندې یې دا جوړ کړي وو.